د غزنی ولایت د مرکز او ولسوالیو د بندخونو ساتونکو ته د بندیانو د حقونو په تړاو 15 ورځنی سیمینار پای ته ورسید او ساتونکو ته یې بریالیکونه ورکړل شول. د غزنی مرکزي بندخونې مسؤل وایي په دې سیمینار کې د زندان ساتونکو ته دیني، نظامي او د بندیانو د انساني او اسلامي حقونو په اړه معلومات او لارښوونې ورکړل شوې. په دې سیمینار کې دوی ته له دیني پلوه ډېر څه ور زده کړل شول. همدغسې د بندیانو سره د نیکې رویې، نیک چلند، د اسلام مقدس دین موږ ته هر وخت د هدایت کړی، لارښوونې کړي چې بندیانو سره باید نیکه رویه، نیک برخورد او ښه رویه وسي. ورته مهال د بندخونې ساتونکي چې په دغه پوهنیز سیمینار کې ګډون کړی و وایي د بندیانو د انساني او اسلامي حقونو په اړه یې ډېر څه زده کړل. موږ ته ډېر ښه تمام سو. دا 15 ورځنی درس له بندیانو سره چلن، له ملکي خلکو سره په یوازې په ورځ کې ښه نیک او چلن له بندیانو سره څنګه سلوک سړی وکړي. موږ پوره اطمینان ورکوو چې دلته د بندیانو سره نیک سلوک، نیک رویه کې او دلته د توقیف خانې ملګري هم راغلي وو. هغو هم په دغه سیمینار کې ګډون کړی و چې انشاءالله هغو به هم ډېر شیان زده کړي وي د توقیف خانو ملګریو. د غزنی د مرکزي بندخونې د مسؤلینو په وینا په دغه بندخونه کې اوس مهال شاوخوا 1500 بندیان د بند ورځې شپې سبا کوي.